ګورو دغه ویډیو خامخا در سره وګورئ، ضرور در سره شیر کړئ، دې سره ډیوټ وکړئ، ځکه چې یو ملحد ما څخه پوښتنه کړې. ملحد خو تاسو پیژنئ چې د اسلام خلاف کار کوي، مسلمانانو ذهنو کې تشویش پیدا کوي، وسوسې پیدا کوي. نو هغه ما څخه پوښتنه وکړه چې دوبۍ او سعودي عرب او پلانکا څومره ډېر ملکونه دي، دغه ټولو کې نه دومره زیات د الله عبادت کیږي، نه دومره مدرسې سته، نه ملایان سته. افغانستان پاکستان کې تر ټولو زیات ملایان دي، مدرسې دي، مسجدونه دي، عبادتونه زیات کیږي. دې باوجوده دلته امن نسته، خوشحالي نسته، پیسې نسته. لیکن هلته په هغه نورو هیوادونو کې چې د الله عبادت نه کیږي، هلته امن او خوشحالي، پیسې زیاتې وي. نو دغه ولې دا یو آیات، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربي اکرمن. الله فرمایي چې قرآن کریم کې چې کم انسان ته کم چا د چې ما مال ورکړي، دولت مې ولره ورکړي، خوشحالي ژوند مې ولره ورکړي، دا دې مطلب دا نه دی چې دا دی ما ته نږدې دی، دی ما ته قریب دی. دغه زما له طرف څخه پر ده باندې یو ازمایښت دی، یو امتحان دی. ډېرې پیسې، ډېر دولت، دا د هېڅکله د دې دلیل نه دی چې ته الله ته نږدې، بلکې دا د الله امتحان او ازمایښت دی، ځکه د الله کلام وایي، قرآن دا وایي. او دغسې د رزق تنګي یا تکلیف، مصیبت، پریشانی، دا هم د دې دلیل نه دی چې موږ الله ته نږدې یو، د الله څخه لرې یو. دا یو ازمایښت دی، دا یو امتحان دی چې الله یې په هر انسان باندې کوي. نو نن پر موږ باندې ازمایښت دی، امتحان دی په یو شکل کې، پر دوی باندې چې دا نور هیوادونو کې پر دوی باندې هم امتحان او ازمایښت دی په بل شکل کې. دا هېڅکله دا د دې دلیل نه دی چې څوک الله ته نږدې، څوک الله ته قریب دی. د مال دولت په برکت سره الله ته هغه څوک نږدې چې هغه تقوادار وي، که هغه پیسې لري او که نه لري، که هغه په مشکل کې وي